اوس ډېره ناوخته ده ځکه چې زه یې ستا وژلو پسې رالېږلی یم. داسې مه کوه، هر څه به سم شي، داسې مه کوه. ما وبخښه د ګوتمۍ پیره ځکه ته نور له حده واوښتې. پوره شپږ میاشتې بې پناه دلته بندي وم. زه حیران په دې یم چې هغه کس څوک دی چې ما ته دلته د شپږ میاشتې اوبه او خواړه راکوي. ته اوس زما خبرې اورې او که نه؟ زه ستا اوبو او خواړو ته ضرورت نه لرم. ما له دې ځای څخه وباسه. زه غواړم له دې ځای څخه ژر وځم. دا شپږ میاشتې کېږي له ما سره مرسته کوي، ولې خپل ځان نه راته ښیې؟ زه نور ستا اوبو او خوړو ته ضرورت نه لرم. که غواړې چې ما سره مرسته وکړې نو یوازې یوه لار شته، هغه هم دا چې ما له دې ځای څخه وباسه. ښکارېږي چې زما د خلاصېدلو ورځ راغله. همدا دې ورځ د علاودینه، که نن لاړې نه نو هېڅکله نشي تللی. یاره که خبر ومه چې بیرون به داسې باران وي او داسې یخ به وي، که ماغه له زندانه راوتلی یم. له دې څخه خو زندان ښه وه. دا دلته بیرون دا ځنګلونه ګوره، دا هلکه ما ته لاره معلومه وي. له دې څخه خو ما زندان ښه وه. 10 چنده ډوډۍ خو وه پکې، لږ ځای ګرم و. دلته اوس یو شی نشته چې وایي غوندې دا کالي ډېر جوړ لاکې راغله. دا مې پیدا کړه. یاره خو ته پوهېږم په دې ځنګله کې له کوم یوه غوټه غورځېدلې وه. خو مګر دا جمپر دلته څه کوي په دې غټ ځنګل کې؟ دا جمپر اوس څه کوي دلته؟ زه باید لږ فکر وکړم. زه باید بېرته ګوتمۍ او څراغ ترلاسه کړم. باید یوه لار له دې ځنګله څخه پیدا کړم چې لاړ شم. څومره یخ ده، ښکاري چې بیا باران را روان دی. ښکاري چې ماښام کېږي او زه ته اوسه په دې ځنګله کې ناست یم. باید یو د تلو په باره یو فکر وکړم. دا اوس څه دي؟ ما ته خو د قطبنما په څېر یو څه ښکاري. دا اوس قطبنما ده.
ښکاري چې دا هم زما سره د مرستې لپاره راوړل شوی. هغه کس چې غواړي له ما سره مرسته وکړي دا حتما هغه زما په جیب کې ایښي. خو دا څنګه جالبه شی ده. ته هم پیری یې؟ دا اوس څه روان دي؟ لومړی د څراغ پیری، بیا د ګوتمۍ پیری، اوس دا تاسو پیریان دي. ما ټوله زندگی را خرابه که. اول د څراغ پیری، بیا د ګوتمۍ پیری. صحیح خوشحاله ژوند مې درلوده چې تاسو پیریانو سره مې سر او کار شوی ده. وروسته له هغه ما خوشحالي نه ده لیدلې. هېڅ به درد نه خورئ. تا به پیریان ډېر لیدلي وي. دا د ابل هم ویلې، دا د چای ده، ابل دې هم ویلې چې له هغه څخه راووت، له ګوتمۍ راووت. تا به زما غوندې پیریان نه وي لیدلي. آخر یې راوستمه په دې ګوپا کې زنداني کړمه 6 میاشتو لپاره. دا باران نه ده، دا ټول زما وهم ده. اوس خو دې زما ځواک ولیده که نه چې زه نورو پیریانو غوندې نه یم. اوس ته دلته پاتې کېږې که ما سره ځې؟ اوس چې ته څه وغواړې د ما همدغومره په سر بوج بس ده. زه نور پیریان نشم ساتلی. څومره کومک چې د ما سره کړی همدومره بس ده. زه پوهېدم چې دا هر څه ستا کار ده. دا کالي، دا جمپر او هلته ډوډۍ دا هم ستا کار و. نور دا واخله، زه نشم کولی. دا چې څوک له سره نه اخلي هغه بیرته خپل پیري ته نشي ورکولی، ځکه چې ته اوس د دې ښاغلی شوې. زه د دې ښاغلی یم؟ دا 6 میاشتې ما در سره مرسته کوله. ته خپله ټول د 6 میاشتې تا به ما سره څه مرسته کوله؟ مړه دا مرسته به دې ځان سره ایښې وه چې تا ما سره مرسته کوله. بد پیری یم اوس را په غاړه ده، دا به م اوس ساتم. ما ته مه وایه چې دورې کړي دي. ما قد ته مه ګورئ، ما عمر ته ګوره. 15,000 کلن یم. څه 15,000 کاله؟ یاره دا پیریان هم ښه عجیبه دي. ای به دغره عمر به 15,000 کاله وي. یا بل د ګوتمۍ پیری وایي زه 600 کلن یم. دا بل د څراغ وایي زه 500. اوس دا پکې 15,000 ګوره. یاره چې له کله نه مې تاسې ژوند ته راغلي یئ، ښه ورځ مې نه ده لیدلې. سمه ده، نو اوس د دې خبرو وخت نه دی. اوس ما پسې راځه، او که په لاره وخږېدې زما دا ماغزه دې خراب کړو بیا به ښه نه وي. زما ماغزه به نه خرابوي. اوس باید د شپې لپاره یو ځای پیدا کړو ځکه تیاره شوه. ما پسې په چوپه خوله راځه، دویمه خبره ونه کړي. 6,000 کاله تجربه لري. 6,000 قد ګوره 6,000 کاله دی. ښاغلیه ډېر مه غږېږه چې له ورځې غلطه خبرې کوې. دلې یو که نه دا سمه لاره دا تماته پیری 3 پیریان ما تر اوسه لیدلي. د ګوتمۍ پیری، د څراغ پیری او ته. د تا پرته بل پیری هم شته او که نه؟ پیریان شاید ډېر وي، خو تا به د تور څراغ په اړه هېڅ هم نه وي اورېدلي. تور څراغ؟ ما خو تر اوسه یوازې د زیړ څراغ په اړه اورېدلي وو، مګر تور څراغ هم شتون لري. دې خبرې نه تېر شه ښاغلیه. هلکه کیسه ورو ورو جالبه کېږي، خو دا چېرته شتون لري؟ د هغه څراغ راوړل ناشوني. څوک چې ورغلي له بینه کېږي، ځکه چې هغه څراغ د ځمکې په تل کې په توره جزیره کې دی. هغه په توره جزیره کې دی، نو ځکه د هغه راوړل ناشوني. په توره جزیره او بیا د ځمکې په تل کې دا هم شتون لري؟ تاسو پیریان ولې ما ګنګسوئ ورو؟ تاسو د پیریانو په خبرو سره زه ورو ورو ګنګسېږم. توره جزیره، د مصر اهرامونه او دا څنګه کیسې لري؟ د دې څراغ راوړل به خامخا سخت وي، خو د نورو لپاره، د علاودین لپاره نه. علاودین خامخا تورې جزیرې ته ځي، هغه څراغ راوړي. زه ستاسو مخالفت نه کوم ښاغلیه، خو د هغه تور څراغ راوړل ناممکنه دي او ډېر سخت. زما جادو څه
چې د هېڅ پیري جادو به ستا سره د تور څراغ په راوړلو کې مرسته ونه کړي ځکه چې د هغه څراغ راوړل سخت نه ناممکن دي مخکې مې هم درته وویل چې د علاودین لپاره هیڅ کار ناشونی نه دی علاودین چې څه ووایي هغه کوي له تا نه مخکې مې 3 پیریان اخیستي د ګوتمۍ پیری د څراغ پیری او بیا ته د تعویض پیریا مخکې له دې چې ناوخته شي یو څه وکړه مخکې له دې چې ناوخته شي یو څه وکړه زه درځم یعنې دې پیري چې دا لویې لویې خبرې کوي دا بې څه نه و دا خو له کمالونو څخه ډک دی که نه یعنې دی دا قدرت لري چې ځان هر څه شي ته اړوي مه کوه خوږ دې کوم اوس مه غږېږه اوس د خبرو وخت نه ده اوس باید ستونزه حل کړو زنده باد تا ولې د دې قدرت په اړه مخکې ماته نه ویل اوس ګوره چې زه څه کوم هلکه ځان بیداره که نو هلکه ډېر ښه د کمال کار دې وکړ اوس بېرته ځان بدل که زنده باد هلکه ته هم ډېر د کمال سړی یې بیا دې ویلې چې زما چې هم نه دي زده زما داسې نور څه هم زده دي چې تا نه دي لیدلي ما نه دي لیدلي یاره ته نور ښه یې او دا ستونی دې لږ مشکل لري غږېدلی نه شي که نه نور نام خدا خدا بلاګانې څوک وي ته یې پېژنې دا خو زه هم نه پېژنم او یعنې ته هم د دې په اړه نه پوهېږې زه پوهېږم چې دا د چا کار دی خو هغه که داسې ډېرې بلاګانې هم ولیږي نو هېڅ به ونه شي کولی ځکه په علاودین دا شیان تاثیر نه کوي کله چې د ګوتمۍ پیري زه زنداني کړم نو وروسته له هغې څخه ظفر هغه وشاړه ځکه چې هغه نه غوښتل ظفر سره کار وکړي اوس باید ګوتمه پیدا کړو خامخا به هغه دلته نږدې چېرته خپل ځای کې بنده کړي وي یا شاید د مصر په احرامونو کې وي نو زما او ستا راتلونکی ټارګېټ ګوتما ده